الله یا ورځ به پسترګو درته وخیم، سترګو. دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونه دي زه راونیسم څه وخت کې. نو القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بنی آدم په دې اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی ده. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوي وړی په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي. اوس تاسو غر څه چې دا یو دیوال خوځولی شئ؟ دیوال. الله وی دا غرونه به لکه وړی مالوچ چې ډنډت والا په اډنډت باندې وهي او داسې الوزي. وی دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي. یوم یجعل الولدان شیبا. او دا به دومره سخت ورځ وي، دومره چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. الکان به سپینګیري شي پکې. السماء منفطر به. الله وی په سترګو به درته وښیم چې د اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي؟ یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. مور به د لور نه لرې لرې منډې وایي او لور به د مور نه لرې منډې وایي. زوی به د پلار نه لرې منډې وایي او پلار به د زوی نه لرې منډې وایي. رور به د رور نه منډې وایي. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم؟ ستا دا ډوکي به بیا را جمع نه کړم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. په خپل ذات مې د قسمی چې دا ګوتې دي ګوتې چې دی کې دی دا کرښې م رانه لاندې باندې. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان به په دغه ورځ وایي چې این المفر. خدای چرته م د تښتېدو ځای شته که نه؟ یا الله کوم خوا وتښتم، کوم خوا لاړ شم؟ آواز به ورته وشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کلا تښتېدی چرته شي؟ سپایانو درته اتکړی چوري که ځان ته افلاطون د زمانې وی تښتېدی شي دي؟ نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولي وي او د مرۍ نه تړلی خدای ته پیش کړی، نو ته به وایې کلا لا وزر تښتېدی چرته شي؟ الى ربک یومئذ المستقر. نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده، هغې ته به پیش کېږي، تښتېدی نه شي. عزیزانو الله دې امان راکړي. ډېر لوی بوج به د یو ورځې. اوس که زه تاسو کېنو او درنه تپوس کوم چې بیګا ماښام نه تر اوسه تا څومره کارونه کړي دي، نو په حساب راکولو به ستړی شي او به تښتې رانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راوغوښتی شي او درته به مخکې کېدي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا خپل کتاب دی ولوله، دا ولوله تا چې په دنیا کې څه کړي دي، بیا به رستو خبرې کوو، بیا به څه. واخر دعوانا